اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نننۍ موضوع عنوان چې دی هغه موږ د لنګون څخه مخکې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسو. دا موضوع زه په دواړو ژبو باندې په پښتو او دري باندې تشریح کوم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ او هغه ټکي چې کوم ضروري دي د لنګون څخه د مخې هغه په نظر کې ونیسئ تر څو مالداري چې دی ګټه وکړي. دا چې د پسرلي موسم دی او د پسرلي په موسم کې اکثره وخت په افغانستان کې غواګانې لنګېږي او د غواګانو د مخکې د دې نه چې غواګانې لنګې شي کوم کارونه باید وکړو تر څو غواګانې په مریضیو باندې اخته نه شي او د دې سره خوا کې چې دی خوسکي هم تندرسته وي او په آینده کې هم دغه خوسکي د ناروغیو څخه وساتل شي او د هغې نه ښه غوا جوړه شي. نو د دې موضوع هغه هدف اصلي همدا دی چې تاسو وکولی شئ چې ښه د غواګانو مراقبت یا هغه کومه ساتنه چې د هغه په سالم ډول باندې وکړئ. دوستان عزیز، موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم کدام نقاطی که پیش از زایمان گاوا باید در نظر گرفته شود. ما امروز سر بحث میکنیم با خاطر که اگر گاو پیش از زایمان مراقبت درست نشوه بعد از زایمان با مشکلات زیاد روبرو میشه. نو د همدې موخې دپاره موږ لومړی شی چې دی هغه تیاری نیسو. کله چې غواګانې عموما د لنګون آخري هفتو یا میاشتې ته رسیږي تاسو چې دی باید د هغه غوا چې د لنګو غواګانو نه بیله کړئ او هغه غواګانې چې هغلته یا مثلا په کور کې په یو ځای کې باید تاسو دا یو ځای هلته یو خاص مشخص ځای باید دته ولرئ تر څو تاسو د هغې نه نظارت وکړئ. نو دغه دورې ته چې کله موږ راځو دې ته موږ د امادګۍ یا د تیارۍ چې ورته وو دوره ورته وو. په دغه وخت کې موږ مال چې دی د ده دپاره لومړی کار چې کوو په امادګۍ کې هغه چې کوو دې دپاره موږ بستر اماده کوو. بستر مطلب دا نه چې د ده خپو ته یا د ده د ملاسې دپاره چې دی موږ د بوسو څخه یا مثال درکم د خاورې څخه یا مثال درکمه د داسې یو نرم شي څخه چې هغه غواګانې په هغې باندې سملي او د جګېدلو او د پاسېدلو په وخت کې چې دی هغه څنګه شي هغه ته کم تکلیف نه وي. نو بستر آماده کول یا تهیه کول ډېر زیات ضرور دي ځکه اکثره وخت غواګانې د دیو کله چې په د آخري وخت کې د لنګون ته رسېږي نو دغه وخت کې د دیو په ګېډه کې 240 کیلو یا 340 کیلو غټو غواګانو کې وړو زموږ ستاسو غواګانو کې 28 کیلو یا 20 کیلو بچی په ګېډه باندې نو دغه وزن پورته کول او ښکته کول دا په غواګانو په وروستنیو خپو باندې اکثره وخت فشار راوړي او د همدې امله بیا غواګانې اکثره وخت یا شلې شي یا د کلسیم په کمښت باندې یا حساب د خپو خراب شي. نو ځکه بستر چې دی نرم بستر چې دی دا ډېر زیات ضرور دی تر څو د دیو هغه ګوډوالي او د شلوالي مخه ونیول شي. ورسره خوا کې چې دی تاسو باید ټیټ نظارت یا تاسو باید وخت په وخت باندې خپل کوم غوام چې لنګون ته آماده کېږي نږدې کېږي هغه وخت په وخت باندې تاسو نظارت وکړئ. تاسو وګورئ چې دغه غوا چې دا که خدای نخواسته چېرته مثال سغزهیي تر مخ کېږي یا د بچی نیم راوتی یا نه راوتی نو که په هغه وخت کې تاسو چېرته خپل غواګانې وخت په وخت باندې ونه ګورئ نظارت یې ونه کوئ نو د دې امکان شته دی چې غوام یا غوا د لاسه ورکوي یا څنګه یا بچی د لاس ورکړي. کومې غواګانې چې لنګون ته د دیو لږ وخت پاتې دی تاسو هغې ته باید خو اوبه باید ورته ورکړئ. هغې نه باید ځکه د اوبو ضرورت په دغه وخت کې ډېر زیات زیاتېږي. اوبه چې دي خصوصا د غواګانو په آخري وخت کې چې دی غواګانې کوشش کوي چې اوبه یا نرم مواد چې دی وخوري. د ده سره خوا کې اکثره مالداران چې دی غواګانو ته ښه خوراک نه ورکوي او هغه کوشش کوي چې مثلا دغه ورکړي د خوراک کموالي وکړي چېرې د بچی غټېږي یا د کې دا کېږي هغه کېږي د هغې شیانو اجتناب وکړئ. غواګانو ته په دغه وخت کې حد اقل تاسو باید 3 کیلو ګډ خوراک ورکړي چې هغې کې به جواري کونجاړۍ غنمې پنبهدانۍ یا مثال سبوسي بور چې موږ تاسو ورته یو دا کولی شئ دا تاسو غواګانو ته ورکړئ تر 3 کیلو پورې که واړه غوی اچۍ غوی چینهیي غوی
کونړۍ غوی هر رقم وطنۍ غوی تر 3.5 کیلو پورې چې دی هیڅ مشکل نه لري. تاسو کولی شئ چې دې ته دغه خوراکه ورکړئ. نو دغه مهم نقاط دي چې تاسو باید ونیسئ. بستر ډېر زیات ضرور دی، نظارت وخت په وخت باندې وا باید خپله وګورئ، اوبه ورته ښه مناسبې اوبه ورکړئ. اوبه باید نه ډېرې یخې نه باید ډېرې ګرمې، چټلې باید نه وي. او د سره خوا کې باید شی خوراک چې دی 3 کیلو جوار چې هغې کې غنم وي او پنبهدانه مې کولی شي چې یو برخه جوار کوي، یو برخه غنم کوي، یو برخه پنبهدانه کوي، یا مثلا 1 کیلو جوار کوي، 1 کیلو غنم کوي، 1 کیلو شی کوي، کنجاړه کوي. زه دغه درس په فارسي ژبه باندې تشریح کوم ځکه اکثره مالداران زموږ چې دي هغه په دري ژبه باندې خبره کوي. مالداران عزیز یا دوستان عزیز، پیش از اینکه گاوتان زایمان کنه شما باید آمادگی بگیرین. آمادگی طوری هستند که شما باید بستر به گاوایتان آماده بسازین، به خاطر که تا که شما بستر تهیه نکنین، بستر نرم نباشه، گاو در وقتی که در مرحله اخیر زایمان می باشه 45 کیلو یا 40 کیلو یک گاوای معمولی ما شما بالا از 25 کیلو گوساله در شکمشان می باشه، در بطنشان می باشه و این گوساله گرنگ که از پایین نمودن و بالا کردن ازی بسیار سنگین و سخت هستن برای گاو. از این لحاظ است که گاوا پای سر پایشان فشار می، سر اعصابی که اینجا هستن یا عضلهشان اینجا پایه که هستن این تخریب میشن و گاو صدمه ببینه. از این لحاظ بهتر هستن که شما بستر نرم تهیه کنین تا گاو بعد از زایمان و هم پیش از زایمان دچار لنگی نشه و پایشان چیز نشه، مسائل کلسیمیا و این چیزا کلشان ربط داره به این که شما اگر بستر نرم تهیه نکنین، بستر میتونین از خاک خوب نرم باشه، مثلا دو کای گندم یا از کای دیگه چیز استفاده کنین. گپ دیگی که هستن شما باید وقتا شما نظارت کنین، گاوتان از نزدیک ببینین که وضعیتشان چطور هستن، آیا پیش از وقت خود گاو زایمان نمیکنه یا مثلا وضعیت چوچه چطور هستند. شما باید حداقل در هفته یا در روز 3 بار یا 4 بار برین یک دفعه گاوتان شب از روز از طرف روز ببینین. با پالوی زو آب امرای جایی که گاوتان هستن آب فراوان تهیه کنین، چون در وقت اخیر گاو نظر به خشکه او یا چیزایی که او زیاد داشته باشه خوراکه را زیاد میخوره. نقطه اخیری که هست که من تشریح میتم این هست که مالداران اکثرا مالداران با گاوایشان چیز نمیتن، خوراکه نمیتن، میگه بچهشان کلان میشن یا گپای دیگه میزنن. شما باید از اینکه نموی گوساله بسیار زیاد سریع هستن، در وقت اخیر گوساله وزن زیاد میگیرن با وجود و هم زمان پستان بسیار زیاد چیز میکنه، نمو میکنه، کلان میشه. بهتر همیست که شما حداقل 3 کیلو دانه‌باب که دو مثلا جواری 1 کیلو جواری باشه، گندم باشه، کنجاری، پنبهدانه از غیر هرچی که شما دارین کم از کم یک مکسچر ازی یا یک مخلوط ازی که 3 کیلو باشه روزانه میتونین بدون کدام مشکل. گاوی وطنی باشه یا گاوی کلان اگه باشه میتونین از زیاد بتین، گاوی اگه خرد باشه میتونین تا به 3 کیلو 3.5 کیلو 4 کیلو میتونین که برازی شما با گاویتان تهیه کنین. نو خدای دې وکړي چې دغه نقطې تاسو په نظر کې ونیسئ. تاسو کولی شئ چې مکمل ویډیو چې کومه ما تشریح کړله هغه د سر نه وګورئ. دا سره خوراک کوي ځکه د پسرلي موسم دی او د پسرلي په موسم کې غواګان لنګیږي او ډیر مالداران د دې نقطو ته فکر نه خوراک نه ورکوي یا اوبه نه ورکوي، وخت په وخت باندې نه ګوري او هغه اساسي ټکي چې هغه د بستر آماده کول دي څوک په افغانستان کې اسانۍ باندې بستر نه آماده کوي. نو خدای دې وکړي چې دې نه تاسو یو څه ټکي زده کړي. ومنلای توفیق، د الله په امان.